دا تعصب ښکار لري کلکۍ وروره حبیب الله کلکاني یو ټکی پښتو یې نه وایزده یو جمله هم نه وایزده همداسې پیر صاحب شهید برهان الدین رباني او یا کاله عمر یې وکړه یو جمله پښتو یې ونه ویلې په دې خپل عمر کې همداسې پر راکوشه شهید احمد شاه مسعود یو لغت پښتو یې ونه ویلې ګلبدین سره به په مخابره لګیا او دی به پارسي ویلې ګلبدین به مو سره پارسي ویلې پښتو یې خو ونه ویلې داسې نه وي چې زده نه وایه زده یې ونه نه وایي همداسې پر راکوشه دغه بابا مزاري د هزارګانو مشر بیخي پښتو پېژندنه خلیلي محقق مارشال دا ټول دا یو لغت پښتو یې مونه ویلې وروره دغه لمنه لږ دغه بچو ته وړه کوي ورکه دا دومره لویه لمنه په درد نه خوري ټوله ورځ رشخان وایي تاسو زموږ په ژبه لګیاستئ دا دومره دوی کې احساس نشته چې موږ هغوی ته مینه ورکوو واکمن خو باید ټولو ته احترام ورکړي ټول په غېږ کې ونیسي دومره احساس ورسره نشته مګم خیر ده لږ ذره کار وکړي په دې خپل اولادونو کار وکړي دغه پښتو ورته زده کړئ مورنۍ ژبه هم ده واجب ده دومره لوی زړه م نور په درد نه خوري وروره بس ده